دا سلیم کاکا زوی هارون روک دی او 2 کال عمر دی د محرم کې لاړم ما خلې هفته نیمه نه کېږي او دا کور د کاری دی د پېښور اوسېدونکی دی د او پی اف کالوني ده منظور آباد ورته وایي خو د او پی اف سره مخامخ اوسه صحیح ده صحیح ښه نور څونه بچیان دي زما دې سره 4 لکه دی یو جنې دی د دې هارون مازغه کار نه کوي د هارون مازغه نور خو سیټ و خو لکه مطلب کې بس ذاتي غونډه کې وشو که نه سپړق نه خو نه ورکړي نه 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 والمال نه دی ورکړی بس دا دغه په خفګان کور وته کاسې وته نو خو تپوس مور نه وکړو که نه دا دی خشتا لګ دی تپوس وکړو پوه شي چېرې زما دلته لالشه نوم دی رنګ روډ کې دغه هوټل غوندې کې دی ډابه غوندې کې هوټل دی هغې کې دا وکړلو پوه شي هلته زما هلته نو بس هلته لاړلې ډایرکټ پورې غاړه اوښتې مخامخ او هلته نه تیز رفتار کې ناست کوواټ روډ را اړخته تللی دی بس دقه هلته به مونږ معلومات څنګه وشو هلته مخامخ هغه پمپ کې هغه لګېدلې ده کیمره لګېدلې او هغې حساب کتاب مو کړو هغې کې ما کېدل رشکې ته مخکې ډرایور سره کښېني او لاړ شي هسې ته چې تللی دی بیا نه بیا نه دی راغلی خفه ورپسې څنګه ولې دې خفه 2 کاله دی وساته کار روزګار هم نه کوي هغه بس هغه دغه هغې د بتلو رشکو له بتلو دغه کې به مغربي ځان یو 200 روپۍ پیدا کولې مطلب ځوانو خو کاکیو ځوانو خو کاکیو او که دې زوی ته وایې راشه کیمره کې وته د هغه ولا کور ولا ولا خبره شي خیر دی ای بیبي اب برخه واچو راشه تو درګه جی صاحب زوی ته وایې راشه دې کیمره کې راشه یا شرطه مې راشه بس خفه ورپسې که نه خفه یم ورپسې راشه راشه خورې دې خو درګه وعلیکم سلام دا ستا زوی روک شوی دی دا شنسار د کور نه ووتو جامې بدلې کړې وې کار لازم دلته موږ څخه کې ګاونډي دی هغه له بتلو یو هفتې نه هغه به دغه څه خو یې راته پلار وکړه خو دا راته ووایه چې دې نه مخکې هم چېرته روک شوی دی بابو نه داسې به لاړ خو بیا به ماښام کور ته راته اړه دې څه وایي چې دې تللی دی دغه رکشا یا دې دغه ته ختلی دی نو دې واپس ولې نه راځي نو بس دا اوس پته نه لګېږي چې دې رشکو والا چېرته اخوا دې خوا کو که څنګه چلې خو رشکې ته وختو کیمرې راغستې بس بیا چا ونه لیدو سوچ کې چېرې ده به څه خوړلي ځان یې څه غم کړي که نه دقه خفګان کوو که نه چې مونږ وایو چې ده به څه خوړلي جامې بې پاکې ناولي به یي چېرته پوډریانو ځای کې دی که چېرته دی نه یې پوهېږو چې چېرته دی هلکان خو ډېر وګرځېدل ورپسې په دغې هم ډېر ټیک ټاکو باندې هم ډېر ورکو خو هېڅ په پته نه پوهېږو مونږ دغه ورته ګورو چې اوس به راشي اوس به راشي هلک درک نه لګېږي خو دا دی چې لږ مستانه هم دی د دماغونه خپل خوږ اواز کې ورته اواز ورکړه که راشي راشه که نه زوی الله دې روغ راوله د خیره سره زه خو دقه سوال کوم چې یا الله زما بچې خپل کور ته راولي او خپله لارو ته سمه کړي خپل کور لارو ته سمه کړي خپل کور ته یې راولي د دماغونه کوم وایې که نه انکو مال لږ راځي د هارون له ورځي نه هارون خو نه ورځي زه خو اصل کې دی یا کتو دی میں کہا تسی بول دی इनको थोड़ी अपनी मतलब मतलब इनको ज़्यादा वक्त हो गया बोल दियो कि ना छोड़ दी उन तो छोड़े वो जो सारे बड़े से वो सारे मर गए ना तुसी बोल दियो कि ना ये नहीं बोल इनको नहीं आ गया ये मर्दान दिए ये मर्दान दिए शेर यार ये गल कमा ये जड़े बच्चे होंगे ने बड़े मिठे होंगे ने अपने भी एक नाम भी होंगे ते असी एक छोटा जिहा नाम भी रखने ना ते हारून तुसी प्यार नाल के बुलांदे हो के अरुण हारून प्यार नाल तुसी के बुलांदे हो हारून ऐसी हारून हारून हम बुलाने थे कि हारून आज अब हाँ पापा वो कहने थे पापा बस हारूना زویا شرچ ته راشه لګی داسې چې دا مازغون له کمزورې چا کې نوړې اوترې دي او کاغی سره ناسي نغې دی د مور پر دې تکلیف ته وګوري دا کاکا جی چې خفه دی تکلیف کې دی د تکلیف ته دی وګوري د دې د نمبرات په پروګرام کې چلیږي او تصویران هم نو دا به تاسو داسې چلو کې چې زر تر زر به دا هارون اندې کور ته راوړي دا منظور آباد ہوتی دی او پی اف کارونه پېښور سره نادرن بای پاس سره دغه علاقه ده خدای به راوړي ښه دوا کوي اړه په خپي ډېر ډېر شپې دي خوبې کنه وای خوب دي چرته د شپې مرک کوي کنه کوي
د خوراک نه بغیر کېږي نه، نو څه وکړو؟ څه وخت کې خو نه کوو، بیخي ناست به دغه شان روژه، خو زما بلډ پرېشر به م پرېوتو او شوګر به مې پرېوتو. نو بس بغیر د هغه نه کور څنګه دی؟ د هغه نه بغیر کور بس مونږ له خوند نه راکوي، خوند نه راکوي، بس خاموشي ده. خاموشي ده ډېره. هر څه پیکه پیکه دي. چې به راغی نو یو ګړز ګړز به جوړ شو. بهر دا پرده مې پردې نو ما ته پته لګېږي چې پرده به کږه وږه مالدار راغلی دی. چې زه به بهر نو راغلم که نه ما ته پته وه چې هارون راغلی دی. نو جناب هم راغلی یم. تا سره مینه ډېره ده؟ ډېر ها. ما به ګاډۍ چلولو د دغه خلکو پوه شي ایروب ګاډۍ به ما چلولو هغه چې زه به هغلته به راښکاره شوم دا به رامنډې کړې که لیونو غونده کې به رامنډې کړي. هارونه راشه یار چې چېرته وي بس راشه. صحیح ده صحیح ده. هارون روغتي صاحبه او نمبر د پلار تاسو سره شیر کوم نمبر وایي جی صاحب؟ زما 0313 800 3225. ځل بیا وایي 0313 800 3225. په دې واتس اپ څخه ساده دی نو زما هغه موبایل ساده او ټلیفون خو چته کنه ولې دا تصویر ځان سره کیه وړي خو نه ده نه په دې کیمرا کې مکیت کو خو چریږي دا کله کله را لې ګرځي دا تصویر ډېر کوڅو کې نو ګرځولم دغه ځایونه مونږ کوم ډېر ګرځولې پوه شي نو ډېر بولې دا هم لیدلی او کار چا به ویلې ډېر د سره راځي سواس سي اخري تاسو نو سواس دغه بس الله مال دی او الله دې را پیدا کړي نو کوم دغه سوال کوو پوه شي سراله راجوندې بشي او بس دغه شراشه راجوندې بشي اورا بشي د خپلې سه کار من کړی دی رب کائنات نا کائنات چلی رب دیو کې چتل هارون کور تراشي دا د غریبې کورونه دي سیبا او زمنګ او د کرے کورونه بابا وای خو د کرے په دې کورونه کې کری یا د کرے کور یا نيستي او غریبي بیا رستو پاتې شي دا دړو ټوکړي دي بس چې دا راشي ما خیال چې بس هر څه بټي شي زه اجي سب الله بخیر کی صحیح الله خوشاله او بار تاسو غونډي مولا دغه نمبر بم پکې واچوم صحیح شه دغه طارق سے دغه نمبر بم پکې واچوم بس بیا بازو بابو دعا ډیره کوه ها الله امروغ لره الله خوشاله اجي سب تاسو نوم دی رب نواز خان تر خپل نمبر مونږ سره لیک شریک کا اوایا 0316 96 387 په دې واتس اپ شته جی په دې واتس اپ شته دا نمبر دی وزل بیا 0316 96 387 دواړه نمبرات تاسو ته راغلل دواړه نمبرات مونږ تاسو ته کې خدای قدر منو دغه ماشوم چې چا سره می مور بلاره په لړزان دي په تکلیف دي د غریبې بچیان دي کدا کور تراغه نو ډیره بخي د اخلاص سره تاسو پاله اجي سب الله بخیر کې استاد هم ډیره مهرباني خان الله خوشاله استاد دوله کمنډ یو وړخته دانی کې دی بل وړخته تاسو لیدلم ضروري مونږ سره چې مونږ امینو خامخا